چې مې ټاکلی پسې ځمه د مینې د خوب پلونه چې موممه پسې ځمه او جانان دې د ازمېښت د لارې شګه خطه وده کړي دا خپې او دا تلي پسې سېزمه او ګودر به د رنګینو لوپټو په ټال کې زانګي لږ صبر دا بېلچه ډنډي مېږدمه پسې ځمه سلامونه نیکې هیلې او احترامات قدرمنو سیا مېلمه یو ځل بیا د خیال د خپرونې څخه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم راسره د ادب د لټرېچر په دنیا یو ځانګړی یو نوموړی شخصیت چا چې ټول عمر دغه د پښتون ټولګي دغه غږ د خنګ د شعر او د غزل د لارې نړۍ ته ښودلی دی ډېر یو نوموړی شخصیت راسره ناستی دی چې په غزل باندې د شعر باندې مکمل عبور لري او وخت تر وخته یې کتابونه چاپ کېږي لکه قصه قصو ته لاړه او داسې نور بیسه د ځنډه بعد د سلیمان کامل صاحب په لوري باندې ځو سلیمان کامل صاحب د شعر او شاعرۍ سره سره د مردان ریډیو کې په ژوندۍ بڼه باندې دغه نړۍ دوامداره ساتي راسره ناستی دی یو نوموړی شخصیت سلیمان کامل صاحب په خپرونه کې د زړه د کومه سلام ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ سلیمان کامل صاحب که په لنډ ټکو کې راسره خپل انټروډکشن خپل پېژندلو وکړي ډېره مهرباني زما نوم سلیمان کامل دی او د مردان اوسېدونکی یم په 1901 کې دا مې د زیږون نیټه ده او دغه شان د تعلیم په حواله باندې مې په پښتو کې ماسټر ویلی دی بي ایډ مې ویلی دی او شعر و شاعرۍ سره مې ډېر د پخوا نه د وړوکوالي نه علاقه وه په شعر لیکلو مې چې د کله نه لاس پورې کړي دي مطابق مې مختلفو وختونو کې په مختلفو صنفونو باندې کار کړی دی او لګیا یم خپل وس کوم تر کومې کولی شم دا پته نه ده سمه ده خدای دې توان درکړي موږ ورته دعاګانې کوو لاس په دعا کوي د سلیمان کامل صاحب دا راته ووایي شاعرانو ته د قام سترګې ویلی کېږي شاعران عموما د دغه ټولګي د پښتون چاپېرچل هغه هر مطلب د لټرېچر سره تعلق لري خو مطلب د شاعر د قام دغه غږ د غزل او د شعر له لارې وځي نو شاعر څومره کولی شي څومره انقلاب د شعر او د غزل له لارې په چاپېرچل کې راوستلی شي او دا ډېره مهمه خبره ده کومه چې تاسو وکړه موږ که شاته وګورو په مختلفو وختونو کې دورونو کې داسې خلک پیدا شوي دي داسې شاعران چې هغوی د ولس ضرورتونه د هغې غږ یې پورته کړی دی او د هغه غږ په نتیجه کې ډېر لوی انقلابات راغلي البته اوس چې موږ د کوم دور نه تېرېږو پښتو خاص کر چې موږ د پښتو ذکر کوو نو په پښتو کې ډېره پریوانه شاعري په دې وخت کې کېږي او دغه ډېروالی بیا په د دې په معیار باندې حرف راولي اگر چې دا ستاسو سوال سره تړلې خبره نه ده خو بیا هم شاعر په حقیقت کې د کام سترګې دا په دې معنی چې د کام کومې مسلې کومې ستونزې کوم مشکلات دي هغه دې د هغې احساس کوي او د هغه احساس په بنیاد باندې د شعر ترتیب کوي او هغه بیا خلکو ته رسوي او د هغې نه داسې یو مجسم شکل جوړیږي چې ولس د جذبه ورکوي دا مثال په توګه باندې که یوه لویه اجتماع ناسته وي او یو مقرر په ګڼټو باندې په یو نقطه په دوه نقطو باندې خبره وکړي هماغه نقطه هماغه مشکل هغه مسله چې شاعر د هغې احساس لرلی دی او بیا د هغې نه شعر جوړ کړی دی هغه په ډېر لږ وخت کې د خلکو زړونو ته کوزه کړي او خلک یا حز ورکړي ولا یا په هغې باندې د خوشحالۍ دپاره یا ولا درد ورکړي هغه درد چې ده محسوس کړی دی نو حقیقت دا دی چې دی د کام سترګې دا د کام سترګې ورته په دغه معنی ویلې کېږي چې کام په ظاهره باندې څه نه ویني د هغې دې ادراک وکړي هغه دې شعر کړي او خبره ولس ته سمه ده سمه ده سلیمان کامل صاحب تر دې دمو څومره کتابونه چاپ کړي دي او په مطلب په غونډو کې په ادبي غونډو کې ناسته کوئ او ستاسو دا سوال دوه برخې لري یو زما د غونډو ناسته نو زه کومه ناسته کومه زمونږ تنظیم دی د ادبي دوستانو مرکه مردان چې د تېرو 10 کالو راهیسې یو فعال ادبي تنظیم دی او په خاصه توګه د تنقید په حواله د دې
مرکې دي لوی خدمات دي. دویم زما د کتابونو خبره ده، نو ما تر دې دمه چاپ کتابونه څلور، دوه د شاعرۍ دي، دوه د نثر. په دې نثر کې هم یو بیا د افسانو دی، یو د تکلو. دا د تکلونو کتاب اوس چاپ شوی دی. د شاعرۍ لومړنۍ مجموعه چې ما چاپ کړې ده د هغې نوم دی پښتانه محبتونه. دویم کتاب دی نظر، خو د نظر او د پښتانه محبتونه ترمنځ زما د افسانو کتاب چاپ شوی دی. دا کتاب د کیسو ته لاړه، کوم چې تاسو ذکر وکړ. او بیا اوس چې زما کوم کتاب د تکلونو شایع شوی دی د هغې نوم دی تی تکل. ورپسې هم مسودې تیارې دي چې زه یو د شاعرۍ د بیان نوم دی، دا بیخي تیاره ده، چاپ ته تیاره. دویم هغه رودادونه یا هغه مینټس چې ورته تاسو وایئ د مختلفو اجلاسونو چې د ادبي دوستانو مرکه کې وخت په وخت باندې ما لیکلي دي، بلکې وخت په وخت چې 12 کاله په تسلسل سره ما د هغې هره هفته روداد لیکلی دی، نو هغه هم کمپوز شوي دي او د هغې پروف ریډینګ پاتې دی، نو هغه هم یو ذخیرې کتاب جوړېږي چې تر دې دمه په دغه که مونږ چاپ کړو نو شپږ وتویلي شو، که چاپ هم نه کړو نو ورپسې کوم چې پروژې دي یا پروجیکټس دي هغه نور خوشحاله شي. کلیمان صاحب ګپ په لګۍ خپرونه به دوامداره وي، که کوم غزل یا کوم سراسري شریکول ډېر خوند وي. د غزل څو شعرونه عرض دي. ارشاد. هډو اوس مې زړه کې دا خبره راغله، هډو اوس مې زړه کې دا خبره راغله، ته مې خوښ یې هسې بیا خبره راغله. هډو اوس مې زړه کې دا خبره راغله، ته مې خوښ یې هسې بیا خبره راغله. د تش لاس عملنامه ګرځوم جیب کې، د تش لاس عملنامه ګرځوم جیب کې، په دنیا کې د دنیا خبره راغله، خو په رڼا کې د تیارو کروندګرو، په رڼا کې د تیارو کروندګرو، په تیاره کې د رڼا خبره راغله. یو سړی دلته مینو پرښتونې، یو سړی دلته مینو پرښتونې، په زړه لاس کې د زما خبره راغله. یو سړی دلته مینو پرښتونې، په زړه لاس کېږده زما خبره راغله. ته چې یاد یې د خبرو پکولو، ته چې یاد یې د خبرو پکولو، چپ پرې ولې شوې د چا خبره راغله. ته چې یاد یې د خبرو پکولو، چپ پرې ولې شوې د چا خبره راغله. او وروستی شعر دی چې بلا زړونه به خیرن شي زما خیال دی، بلا زړونه به خیرن شي زما خیال دی، بلا زړونه به خیرن شي زما خیال دی، که ترمنځ مو صفا خبره راغله. اډ اوس مې زړه کې دا خبره راغله، ته مې خوښ یې په رښتیا خبره راغله. زه ساده پښتون پیغام د مینې او د امن یم، تا ته مې چاسې چېرته روان تصویر خدای. سلیمان کاندل صاحب، تاسو څنګه چې موږ ویل په ریډیو کې هم دغه کار ترسره کوئ، یو لوی زیار ترسره کوئ، دغه خدمت سره انجام کوئ. د ریډیو سره تړلي خلک یې. ریډیو ما موده وړاندې وکتل چې په امریکا کې د یو غلط خبر د شایع کېدو له کبله خلک وګړي د نفسیاتي بیمارو په لور باندې تللي وو. اوس که موږ وګورو نن سبا ریډیو جسټ یو ایډورټایزمنټ ته پاتې شو، اشتهار ته پاتې شو. څه فکر لرئ په دغه باندې؟ نو ای به داسې چې امریکا کې نه بلکې په ټوله دنیا کې به داسې کېږي چې غلط خبر لاړ شي، د هغې منفي اثرات راشي. خو ریډیو فقط اشتهاراتو ته نه دی پاتې، دې سره به زه داسې اختلاف ولرم. وجه دا ده چې د ریډیو درې اهم کارونه دي د ریډیو په ذمه باندې. یو تعلیم ورکول دي، ایجوکیشن دی. دویم اطلاع ورکول دي، خبر ورکول دي، انفارمیشن دی. او درېیمه تفریح ده، انټرټینمنټ دی. دا درې واړه کاره په یو وخت باندې ریډیو کوي. اوس د ریډیو خپل ضرورتونه هم دي او هغه به هغه د اشتهار له لارې پوره کوي. البته یو اعتراض نن سبا دا دی چې چونکې اف ام راغله، دا پرایویټ ادارې دي او د دې په شا باندې سوچ چې دی کمرشل. نو په دې ادارو کې چې کوم خلک ناست دي، نو هغه
لیټرري وایي خو په هغه معیار نه دي کوم چې موږ سره په د ریډیو پاکستان پېښور څانګې یا د ریډیو پاکستان بلکې به کوم خلک وو هغه به په ادبي معیار باندې پوره خلک وو هغوی به په ډېر څه پوهېدل عالمان وو نو هغه یو کمې پکې ښکاري دغه وجه ده چې زمونږ د ریډیو پروګرامونو کې د لبو لهجې نه واخله د تیمز پورې د خیالاتو پورې هغسې پختګي نشته هغسې بالیدګي یا بلوغت نه ښکاري د کومې چې ضرورت دی یا توقع سلیمان کامل صاحب دا راته ووایي چې په نن سباني شاعرانو کې کوم داسې شاعر مو خوښ دی او هغه باقاعده هغه تاسو د یوټیوب د لارې ګورئ او مطلب خپله مضمون کې راولئ داسې کوم شاعر شته چې هغه د قام په دغې ککړیو په غمونو کې او دغه ټول خیالات او اظهارات د شعر په ژبه کې نړۍ ته ښیي دردمن شاعر څوک داسې شته ډېر دي دا شاعران ټول هغه خلک دي چې دي په خپل ذات کې دننه یو انجمن شاعر د خپلې زمانې قابل ترین انسان دی د هغه په قابلیت په شا باندې هغه احساس دی چې کومه خبره نور خلک نه ویني یا دې ویني او د هغې د رد عمل په شکل کې دې شعر تخلیق کوي یعنې شاعري داسې یو عمل دی چې دا یو شاعر د خپلو احساساتو په حواله د خپل داخل نه خارج ته د ښکلا په موجودګۍ کې راوباسي دا شعر او بیا دغه ښکلا زمونږ ټول پښتانه شاعران لري البته د ځوانۍ تقاضې داسې چې سړی د هغه قلبي واردات دي زلفې سترګې وروځې شونډې ورو ورو چې دې وړاندې ځي نو ده کې بیا د وطن د کام درد پیدا کیږي او په پښتو شاعرۍ کې ډېر بلکې اکثر شاعران داسې دي چې هغوی د کام په مسلو مشکلاتو وي سلیمان کامل صاحب عزیز منیروال صاحب وایي ستا د خبرو چې انداز ښکلی دی زما د مینې دا جواز ښکلی دی څوک په کاونټرو څوک په داړو وایي پښتانه وایي چې باز ښکلی دی قدرمنو تر دې دمه مو راسره سلیمان کامل سره واورېدو تر دې دمه مو راسره سلیمان کامل صاحب واورېدو خپرونه پای ته رسېږي چېرته چې وي خاله بادو بریالي اوسئ